الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ملګرو سره مشوره وکړه چې دې رومانو سره ټکر ول وکړ دي او به په دې کې د شرحبیل ابن حسنه مزیدار خوب شو غربا نظم خطل او به التخت کېدل او زما سره جنډا هغه په کور باندې ودرول او ستا په تخ باندې کې نصر او د سورې نصر تلاوت یو عجیب تعبیر وکي. د دې ورسره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ملګرو سره د تعبیر نو ورسره عمر شه درجه مکړه چې مشوره کو د دې خلکو سره جګړه وکړو. عمر رضی الله عنه کې نو عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيد الله، وسيد عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهم. عمر شه دا خبر وکړه چې بالکل د دې سره جګړه وکړه ده چې دا وش عبد الرحمن بن عوف ویل چې جبهي جګړه مناسب نه ده بلکې شریکي عملیات وکړو، دشمن له گزار ورکو نور بزو مخه جګړه او جبهي د سره د ګران کار دی. د دې سره تقریبا 250,000 کسان دي او زموږ ټول مجاهدین شریف 15,000 کسان دي. دا کار ګران دی، مشکل دی. طریقې ما برابر کړ چې په دوړو مشروع باندې عمل وکړي. انس بن مالک ولې غلو چې د یمن خلک روچت کا ذوالقلا الحمیری سره د ملګرو راغی او د قران کریم نه یو عجیب اثر واغستو رنگ. دوی به د ابوبکر شه په صدقه ډېر متاثر شو، ارڅ اسلامي خلافت له تسلیم کړو. وی ویل چې د زموږ د خوانه دی له هدیه ده او تحفه مشری د غړي یو سرمن واغستا. بعد دغه نه به ګروپونه برابر کړه، تقریبا وو ګروپونه سلور اول او درې به رستا. اولنې مشر یزید ابن ابي سفیان شغله وزر مجاهدین په لاس باندې ورکړ. وی ویل دمشق ځان رسو، دشمن سره ال مقابله شروع کړه. دویم شرحبیل ابن حسنه سره سلور زر مجاهدین، ابو عبیده ابن جراح سره تقریبا وزر مجاهدین او عجيبه وصیتونه ورته وکړه. تیر درس کې غټو ذکر شو لزدور وصیتونه او تقوا او د منزل هازو د پیری اهتمام او غیره دلت وعتو. عمرو بن العاص سلور زر مجاهدین ورکړ. وی دلته پاتې کې یو کزي وینځ زما زده الله د غشنه یو غشم په فلسطین لورشه قدس کوشش وکړه چې ملګری منځ کې دنه نشي، دشمن کلا بند نکي. هغه وی سیده اماغه طریقه باندې دلاړو به مجاهدین ورته ویل چې دشمن زید دی ومنګه کم وی ویل د الله کومک به وسره زی او موږ شکل عجوب شو د الله کومک راځي. ما خپل فوجان هم درولې ګل مجاهدین او تاسو د رب العالمین دی عمل له متوجه شي، منه منځونه کوي، دعاګانې د الله نه غواړي. عمل باندې کوم کار کیږي هغه په اخو د خبرو باندې به کیږي نه، او دا به ډېر ضروری. دا خبره شکر ورته وکړه. نو وی ویلې چې اول به منګ يرمکله دا ټول قواوی راجمع ځکه جګړه په تیت پرک دا ګرانه ده. يرمکله شکر راجمع کېدل کوم چې مخکې وغیرہ روسته او کوم چې روسه وغیرہ مخې لکړه. او بعد دغه نه به دا ناشنا تکتیکو حرکتونه د خالد بن ولید تشکیل وکړي چې د باغی ځان رسي. اجنادین علاقه کې د عمرو بن العاص د نجات لپاره ملګرو کوشش وکړي وغیرہ بش کړ. تقریبا 13 مجاهدین دلته الله زر کړ. دشمنانو سخت ماتي وخړ وو تکتیدل. مقدار ابن اسود تشکیل کې چې د جهادي تقریرونه کوي. ابو سفیان بن حرب ورته خطیب مقرر کړي. ابو عبیده ابن جراح واجب تقریر کې، معاذ ابن جبل کې، ابو هريره سے کې عجیب خبره وش. تضرب ملاقات شو، د ماهان ملاقات شو، د جرجا ملاقات شو، د خالد بن ولید سره به دشمن تعرض شروع کی. څلور سو کسانو د اکرمه سره بیعت کې به مرګ باندې. حرقل اخول د خپل ملګرو لوري چې دا وجه سره جسم قواوی راتکتی. ویدار محمد ملګرو کې علیه الصلاه والسلام عجیب کارونه دي. د شپې قیام الليل کوي، د ورځې روزي نشي، امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي، فساد ختمي. او دا چې د خپل د اصلاح ولا خلق دي. د ابوبکر صاحب نه جوړتیا د عمر رضی الله عنه تشکیل به د ابوبکر صاحب وفات او د دین ورسته به د یرموک مجاهدین خبرېدل. د یوخه یو غلام یو کاسه هغه اسلامي خلافت نه بیرته تسلیمول چې اسنه الله رب عزت مې بده کې راګیر نکي. عمر صاحب چې کله دې خبره نه خبر شو ډېر انتیجه ته وشاړو. وې دې شړې خو سره خلک مخامخ کړو. کله چې وفات کیږي نو د خپل لور له خطاب کې د محمد صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه رضی الله عنها وی و کپڑا مال برابر کوي ځکه یې کمیس یې پردوی په دې کې مال کفن راکړي. سادهګي غوړه کوله. سنت طریقه هم درجه ته کپڑا اواره کې درې ګرته خوشبوئی پیوه به بل کپڑا اواره کې به په خوشبوئی به بل کپڑا به په خوشبوئی
به بمړې به کې خودل شي اول او اخر به وتړي چې کله د قبر او لحد کې خودونه به د غټ خلاص شي د عائشہ لویری رضی الله تعالی عنها اې دې بدا مقصد نه چې دا ډېری کپڑے استعمالول دا ناروا دي بلکې دا د ابوبکر شیخ خپل یو زهد چې دنیا نه برغبت او ټول توجه د الله په طرف باندې واه دا خبر عائشہ له وکړه ودا کېسته جامع خو باغ سره غونډي چې هغه ژوندې مخ چې بر قبر کې خودل شي ویني زوی چنجي و غیره دا به جوړیږي کینه سره ده دینه چې دا الله وجد اولیاء رب العالمین د انسانان خوري کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي یولس کسان الله په قبرونو کې نه خوري کوي یو باغ کې د محمد رسول الله ملګری دي صحابه کرام مسجد نبوي شکل جوړېدو تقریبا 9 کال ورسره د عمر رضی الله تعالی تداو کې وروتله او چې په کوم کیفیت باندې خدای شو په هغه کیفیت دغه شهیدان چې کله لو شهیدل د حمزه رضی الله د بدن نمق شوینه روانه وي ابو سعید خدری ویلي ودا انسانان چې د الله په نسبت اوچت انسانان نه بل بکم انساني بلکې دا ډېر قیمتي خلک دي الغرض د شنبه ورځ باندې دا وفات شو جنازه ور باندې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب پر ځکه دا امیر دی او د امدی عائشه رضی الله عنها په کوټه کې دفن شو ولې ته دفن شو یو خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهاء ته مينو د ابوبکر صاحب د ابوبکر صاحب د وفات وجه علماء دا ذکر کړی د محمد رسول الله په خفغان یا زړه زهر په ګراټو کې د یعنی وزار چا په ډوډۍ ګور دا ورکړه یا د یخنی مسله و دیمه نبی صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر او عمر روان ورزل عنهما رسول الله ورته ویل لکه څنګه چې مونږ نن درې واړی د قشم بر قبرونو درې واړه شریک راوس د نبی صلی الله علیه وسلم دې حدیث دا خبره معلومیږي چې ابوبکر او عمر په کار دا چې داس ما په دغه کې دفن شي دلته بيدوي او بلی واجب خوب عائشہ رضی الله عنها دې او دغه د خوب حاصل لاره لار لویل به درېش پک مې ولیدې چې دارا لازم په کوټه کې ورکه شي ابوبکر سے ورته ویلي و اولنش پک مې چې دا محمد رسول الله دی دویم چې دغه ورته خپل ځان یادو او درې مرسب د عمر رضی الله عنه مسله راځي دغه شهادت او هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم سره خوا کې د عائشه په کوټه کې دفن کېدل ودا د خوب تعبیر دی واجب تعبیر ورته کړی دی مسله دا وروته چې کله عام مسلمان مرشد هغه په قبرستان وړل کېږي نه په جمعه کې دفن کېږي او نه په مدرسه کې او نه په کور کې دا خبره غلطه ده چې پلاني سړي وصیت کړی چې ما په جمعه کې دفن کړي پلاني سړي وصیت کړی چې ما په مدرسه کې دفن کړي پلاني سړي وصیت کړی چې ما په کور او د باغچه کې دفن کړي نه مسله دا ده د اسلام چې کله مسلمان سړی مرشد هغه به کوم طرف باندې ویل شي هر چې دا درې وړه کسان په دې ځای کې دفن کړي شي وي دا د دې خصوصیت د نور انسانان په دې باندې قیاس کېږي نه لکه دغه خبره ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ډیر له تفصیل سره بیان کړی دا چې جمعه کې قبر ناروا دی د رسول الله قبر به کې ول راغی د ابوبکر او عمر جوابدار چې خو دې خصوصیت دی د جمعه نه بار دی د دې وجنه امام الحديث محمد ناصر الدين الباني صاحب دې باره کې رساله لیکلې د تحذير الساجد په اتفاق د څلور وړه مذاهب سره خاص کر احناف کې ډیر تیز لړ کوكب الدوري کې شرقا غربا شمالا جنوبا چې په کوم جانب د جمعات کې قبر واقع وي بده کې بالکل سره مونږ نه کیږي بلکې دا قبر د مړې به دي چې نقل کیږي او بل ځای کې به دفن کیږي نو داخله دې مستثنا بل څه به دې باندې قیاسینه بلکې هغه چې کلمه شو ډایرک به قبرستان لوړی لکه څنګه چې عام مسلمانان په هغه ځای کې دفن کیږي ابو بکر رضی الله عنه شکل وفات شو نو د غسل د خپل خځه ورکه اسماء بنت عمیس یا اسماء بنت عمیس او خځه سړي له غسل ورکول شي عائشه پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې و کته وفات شو زبتا له غسل درکو فاطمه یو زنانه لویلې وې کله چرته وفات شو ته به مال غسل لګي او د قشن اسماء لویلې علي شه به مال غسل لګي او په دې ځکه کې ابو بکر شه بلا اسماء بنت عمیس بنت عمیس شدا د زنانه دا غسل ورته ورکي کوم انسان چې دا خبره ذکر کوي چې رضا مړ شو نه کې ختميږي اې دې مقصد دا دی کچیرته بالفرج او تقدیر د دې زنانه د وفات نه ورسته د بل خور سره د اراده د نکاح لري به کول شي لکه عثمان بن عفان چې دا نکاحونه کړی و رقیه و دغه نور سم کلثوم نور به دا مقصد دی چې دا ختم شو بدا یو بل نشر جدا شو دا یو ځل مسله ده یو زنانه د یو خاوند وکي دغه نور سره به دا مړ شو بل خاوند وکي نو دا ورځ قیامت د چا په نکاح کې راځي بعض خلک ویل دي دا اول بعض خلک ویل چې چا اخلاق کې صحیح لیکن صحیح احادیث په دې باندې دال دي او د صحابه وصیتونه په دې باندې دال دي چې دا به د دویم خاوند په نکاح کې راځي ځکه خو سورہ احزاب کې الله فرمایي د محمد رسول الله بينه تاسو باندې نکاح کوي ما یو خو تاسو مين دي او بل لکه څنګه چې دا په دنیا کې د رسول الله په نکاح کې دی په کار دا چې باقي دنیا کې هم د چا په نکاح کې راځي مش د محمد صلی الله علیه وسلم حذیفه صاحب خپل خجل د قشن وصیت کړو کته وګړي چې باقي دنیا کې اسما په نکاح کې شي نظم د وفات او د شهادت نور سره بل چا سره نکاح مکوا لکه څنګه چې اسما په نکاح کې دلته را لید قشن اسما په نکاح کې انت ترازی به بعض خلک دا وایي
وې د عمر رضی الله عنه چې کله مړ شو د غسل او د کفن او تجهیز او د مسلې برابر شوي نو عمر شه ورته ویلي وې مخکې تعالی زړه اولاد ما وستا اهل تعالی ډیر اولاد یو جواب دا دی چې دی کی یو راوی دی د لیس په نامه علماء لیکلي چې هو ضعیف دا کمزور دی ویم قبل فرج او تقدیر دا خبره صحیح شوه عمر صاحب د خبره مقصد دا چې اولاد یعنی جائز دا چې زنانه سړی له غسل ورکی او خزه سړی خپل زنانه لا تر څو پر نور زنانه یا نور سړی نه لیکن اولاد به تر درجه زنانه لا زنانه غسل ورکی او سړی له غسل ورکی سړی به نواب شریک حسن خان سے روضۃ النبی کې فتح المالک کې المدونه الاوسط دې ټول کې تفصیلی هغه دلیل جمع کړی شوی دی چې سړی خزله غسل ورکول شي او خزه سړی له غسل ورکول شي چې کله بده کې وبل وفات شي لکه ابوبکر صاحب خپل زنانه د غسل ورکړی دی ابوبکر صاحب چې کله وفات شو خلافت سیدنا و امامنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب له بلازمانه وسپارل شو پټول جهان ګرچا په ګردونه واکي اسلامی خلافت راغی بغاوتونه وغیرہ دا ختم وو ځکه عمر رضی الله هغه انسان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د باره کې ویلي چې د په وجه باندې به الله فتنی بندي دا چې کله مرشي به فتنی شروع کیږي د په وخت کې هیڅ شم نه و قراری و اسلامی خلافت او یو حدیث کې د اشاره شوی بلکې تشریح یو ورځ عمر صاحب د خپل ملګری راجم ابن حذیفه صاحب ویلي صحیح خو پرې دا وې د شو څوک به چې د رسول الله په باره کې یو حدیث مال ذکر کې د فتنو چې هغه د فتنو تذکرہ کړي حذیفه صاحب ویلي چې اوزه دا خو ته ډېر جرأتمن سړی د عمر رضی الله مقصد په دې خبره کې دا و چې ګوره د رسول الله د حدیث سره به سړی ډېر احتیاط وکړي الفاظم به سړی صحیح استعمال کې مانم صحیح استعمال کې د شنه چې یو غر په بل باندې ولا بل غر په بل باندې ولا دا د عمر رضی الله د خبره مقصد و چې ډېر احتیاط سره به حذیفه ګوره د احادیث مال د رسول الله بیان وسکه دا خو دین دی دا خو اسلام دی وی رسول الله فرمایي چې کله فتنه سړی له اهل کې راځي کله په مال کې راځي کله په گاونډي کې راځي خو چې ورسته منځو کې او د شو کې روزه ونی ولا په دې باندې رب العالمین دا فتنه ختمي عمر شبي دا خو معلوم دي بل د شي فتنه چې عام شي شپوغه روان شي حذیفه سے ورته یا امیر المؤمنین وی تر دې خبر نه بیغم اوسه ستپ وخت کې رب العالمین د شي فتنه نه پیدا کړي مګر روسه وخت کې به دروازه ماته شوی اخلاص به شي کې ماته وی دا خو به قیامت پورې به جاری وي او ته حذیفه رضی الله شاګردان ویلي و موږ د دې خبرې په مقصد باندې پوه نه شوم د حذیفه رضی الله عنه پوښتنه کول شو زګاډر غسناک سړیو زمونږ په دې ملګری کې مشر ملګری او مسروقه ویغه د سره ډېر نږدې تعلق و موږ نه پوښتنه وکړه چې دا پوښتنه ته وکړه چې دا دروازه د دې فتنو څوک دا چې فتنې بندې کړې دي هغه ته پوښتنه وکړه ورته ویل چې حذیفه سے دې دروازه فتنو دروازه څوک دا وی عمر سے چې عمر موجود فتنې بنې چې عمر لاړو فتنې برازي به ورته ویلې چې اي عمر رضی الله په دې خبره باندې پوهه دی چې دې دروازې نه مقصد هم دا زېما او زه به شهید کېږم نو حذیفه سے ورته ویلې ما خو درته غب شپ نه دی ویلې ما خو در محمد رسول الله حدیث ویلې دی او عمر رضی الله چې په قران او حدیث باندې څومره مهارت لري بل انسان دومره نه لري عمر سره په خپل دا مسله معلومه وجه ده ابو بکر چې کله وفات کېدو عمر رضی الله عنه طلب کې خواله څه عجیب وصیتونه ورته وکړه د الله نه یریګا د مرګ تشکره کوا او د حق تابعداري کوا او د سوره شعراء د ورسنه آیات ورته ویلې زرد چې معلوم به کې هغه انسانان چې هغه ظالمان دي چې په کم طرف باندې ينقلبون دوی ګرځي وې دای چې کله ویل نو عمر چې سم وښنه قو دي آیات ذکر د عمر رضی الله عنه صفه هغه د قران ډېر متاثر کېدو مسلم کې دا روایت هم دي وېچا به عمر صاحب له قران پیش کې غل او بیا ودرېدو هغه به خبره نه کوله او انسان باندې هغه وخت کې قران ناصر اخلي چې کله بده کې د الله رضا وي بده کې تقوا وي د قران عظمت په ځړ کې د الله عظمت په ځړ کې خواهش پرستی پکې نه دنیا پرستی پکې نه وي قوي ایمان پکې وي صفا زړه پکې وي صبر مضبوط عزم او مضبوط یقین او الحمدلله دا ټول صفاتونه په عمر بن خطاب کې الله راجمه کړی و ځکه یو غوړ سفر دی به قبر دی د الله مخله ودرېدلې جنت ته جهنم دې تذکرہ دا حسابونه دي عمر سے به کله دا آیات ویلو نشي شق وځړ کېدو دا شي یو رقم ته اثر او نواقص چې خلق ویلو عجيبه خپل نوم د عمر دی د بلار نوم خطاب د نکونه مې ریاحه د نبی صلی الله علیه وسلم سره بدغه نکي کې جمع شوی د لؤي ابن غالب رضی الله عنه اسم کونه د شوا هغه حفص او ابو حفص ویل شي زمریلا دا په دینو باندې مشهور دی خو لیکن په ابو حفص باندې چانه پیژند او حفصه د لور د محمد رسول الله بیبي ابو بکر صاحب چې هغه په اسم کونه باندې مشهور لیکن په نوم باندې چانه پیژند دومره او دا د رب العالمین کار دی کله سړی په یو نوم باندې مشهور کی او کله سړی په بل نوم باندې مشهور کی رسول الله ورته نوم یې خودل او الفاروق فاروق هغه انسان لویل چې د حق او باطل په مابین کې جداواله راولي او حقیقت د عمر صاحب د فیصله کړې وي
حق په یو جانب کړو او باطل ورته په بل جانب کړو یو واجب عادت په عمر رضی الله عنه کې دامو چې د جاهلیت په وخت کې شلاده اسلام نه وراوړی دا کاتبو لیکل اسلام عربو کې کتابت مسله ډیره ګرانه و لیکن عمر صاحب رب العالمین د استعداد ورکړو چې دا کتابت زده کړو او بل وخان به سراول زجران العقل چې کله راغی یو دمه د خلینو نشه الفاظ وته سبحان الله لا اله الا الله المعطي لما يشاء ولمن يشاء الله دا هر قسم نقصان نه پاک دی هیڅ حقدار د بندګۍ شوا د الله نه نشته سشي الله چاله وګړي هغه ور کوي ملګرو وېزما بلار خطاب چې ما باندې سخت ظلم کو چې کله مې وکړ نه سرول سخت زدن به راکو وال به راکول او چې سرول مې ډیر ظلم په ما باندې کو وې دي چې ما دا وکړ سرول لا سرول د ترورین وکړ انسان سره اوسه هغه هم سرول او اخر کې به ورته څه کجوري مجوري وغیرہ ورکړي عمر رضی الله عنه خپل حالات را معلوم شو یو ورځ ټول ملګری ناس د خلافت په وخت کې پر منبر باندې کېناستو وی ځان له خطاب شروع کوي ویل یا عمر ته خو هغه انسان وي چې د خطاب وکړ بر سره ول د خپل ترورینو په مقابل د څو کجوري کې نن تم امیر المؤمنین متصل نو راکتش عبد الرحمن بن عوف ورته مړه تا خپل ځان و شرمولو د ځان نقصان او تقسیم تنقیص بیان کړي چې تا وکړ سره ول او دا اوس امیر المؤمنین وي سره راکتش وي ورته ویل یا عبد الرحمن وېزما په دې ځل کې لږ عجب غوند راغلو او هو چې عمر امیر المؤمنین دې دومره غټ سړی دی وی هغه ټول حال مرایات کې چې ما د نفس باندې ماچ کله کله انسان د ابلیس د وجه نه شي ګډوډيږي شیخ الاسلام ابن قیم په دې کې کتاب لیکلی اغاثه الاحفاد او ابن جوزی په کتاب لیکلی دی تلبیس ابلیس دا کله کله ځان لګوري پښتو کې مداشته شیطان دای فوق جنرال دی هر انسان له پامغه تکتیک باندې راځي عالم له د عالم په صفات راځي مالدار له د مالدار او مالک له د مالک په صفات راځي زنانه له زنانه په صفات باندې خو په یو طریقه نه په یو طریقه ګیری عبد الله بن سلام ډېر مالدار صحابي دی په دې بازار کې ګرځي ورځ د وړو د بوجي په یوګه باندې راځي کړه او را روان دی شاور نه پوښتنه وکړه چې عبد الله تا بسان له خادم نیولې او دا باغره وړې وې وېزما په دې نفس کې لږ زره د شعوجه بلوي غوندراله د مالداري د وجنه وې خپل نفس مې وسدن او گزار ورکول وې د دې وجنه مې دا کارو او بل عجیب صفت په عمر صاحب کې دا او چې تاجرو حاصل دا چې دا اوچت کاتبو او د اوکانو سره هون کې او د هغه سره سره اوچت تاجر مو د عربو په تاجرانو کې ډېر عجيبه بدل مبارک دا چې د عمر رضی الله عنه د مبارک ډېر انتهایی کاتو تک سپین رنگي او سربخانه کیسه مزیدار پوزو کیسه سترګي په دې ګیره کې سپینواله لګیدل او په دې باندې به نکریزه لګوله ابو بکر صاحب بل شي لګول لیکن دور باندې نکریزه او د بریتو بارک دا راځي چې د پوزو سوري سره زوینه به کټ کړی و په دې اطراف کې غټ غټ بریتي بریخه وشو بالتين چې کله به غوسه شو او یا به د قشن د غم په حالت کې راغی د ګوتو کې بینیول او د شه بیزان سره تاول د غوسه په حالت کې او یا د غم په حالت کې به بریت په کومه طریقه باندې سړی به پری دي درې طریقې راغلي دي او الفاظ په احادیث رسول الله کې راغلي دي یو طریقه به دا ده چې انسان بالکل ټول کم کی دویم طریقه د پوزو سوري سره کمول د اطراف لپاره خودره دریم د دې شونډو سره ځای کمول او پاس اطراف باندې پر خودل لکه باج انسانان دشم کوي په دې کیفیت د امام احمد صاحب د امام شافعي صاحب او د کشن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا چې کمول نه روات پرې دې نشي ګدو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه احفاء کول شي معنا کمواله خو لیکن بالکل خریله اهل علم فرمایي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاص کر ابن حجر اسقلانی لسم جل کې دا خبره نقل کړې ده ابن قیم سے فزاد المعاد اول جل کې او د قشن امام طحاوی رحمه الله چې دا به بدعت ته دا ناروا د دین انسان ساتل پکار دي بعض خلکو به ګرځي ترتیب کړي دي وی چې ار بوډا سړی دی هغه کم کی او ار چې نوجوان دی هغه پر خپل پکار دي خاص کر په اطراف کې چې انسان په دې کیفیت باندې پری دي او بل مسله به دا و چې په ټولو ملګرو کې بدار روانو تقریبا دی یو صفق یا د دوه صفقو په اندازه باندې بداجو اوچت معلومه دي رسول الله فرمایي و عمر رضی الله عنه په دین د اسلام کې په ټول انسانانو کې ډېر مضبوط او کلک سړی دی او عمر چې د سړی او چې په کم دریز باندې به ودرېدو کله کوپر په حالات کې نو په کوپر کې ډېر کلک خو چې کله اسلام راغی په اسلام کې ډېر کلک د پلارم جرګه مارو او دبم به جرګه کولې او دا محمد رسول الله مفتي وو فتوی به خلکو لور کولې حتی تر دې چې عربان به کله د شاه سره په جنجال باندې رااله نو دا به خپل سفیر او قاصد لګول دوه به شیرونه ویل د قریش په مقابل په تایید کې دومره اوچت انسان تقریبا وخزي کړی وي خو په دې کیفیت باندې چې ومړه شوی وي طلاق کړي وي به بل چې غمړه شوی طلاق شوی به بل ذکر سلور زنانو نه زیات سړی هغه ځان سره ساتل نه شي وې د مجموعه زو کوي و یکی بعد دیګره دیر لس اولادونه ورته رب العالمین ورکړي وو او خپل به ویلې
و ما دا ډیر ودونه په دې مناسبت باندې نه دي کړی چې زه خواهش پرستی پورا کوم خواهش پرست شمال بلکې چې د خپل بیبي ورنه کې کوم قسم په الله چې هیڅ مثله ورته کیږي نه بلکې په دې بنیاد باندې چې رب العالمین مال یو بچی راکې وغه سبحان الله وای دا څلور خبرې به خپل کولې وې د دنیا شون کې چې دا څلور خبرې نه وې د دنیا دا شون بالکل د سره مازان له خو نه یو داخل مخ رب العالمین له دې سجده باندې پروت دویم د مجاهدینو د ستړي ګلو کافرانو ور باندې وال دریم د علماو سره ناستا او څلورم چې زما د شان الله یو بچی پیدا کړي او هغه سبحان الله وای به چې لا دیندار یو به چې نور مسله نه خو عجیب خبرې دی به رسول الله په حدیث کې راځي چې انسان کله مرشي داغله د مرنه ورسره نون نشوینه پیدا ور کوي یو پکې نیک بچی دی چې دله دعاګانې غواړي پاجو نه کې رب العالمین د امور په لړۍ واجب بلډینګونه ورکی تعمیرات و بو چې موږ عمل خو به دي کیفیت باندې نه وستا یو بچي او هغه تعالی دعاګانې کولې دیغه په نتیجه کې رب العالمین د تعالی درکړي د علماء سره ناستا ځکه دا چې د انسان جامع او د قشن خوراک په دې باندې انسان رژوند کېږي د انسان د ایمان ترقی ور باندې راځي او د قشن د عبادت خو ور باندې جوړیږي دوی اشکلو په عمر باندې چې ایمان راوړ نوجوان الک د محمد رسول الله تقریبا 14 کاله دا کشر دی او د پیل واقعین ورسره 14 کاله دا پیدا شوی دی د هجرت شپږم کالو چې عمر ابن الخطاب په ایمان باندې مشرف شو نه دیش مسلمانان ته مخ کی او د څلوختم مسلمان دی ایورس پرې کې زنانه وي نبی زین لدا سوال راځي چې حبش له هجرت کوه اوې زنانه وو کې او اوې سړو وو کې دومره خلکو دومره نو دا څنګه څلوختم دی څومره زنانه چې ایمان راوړي دیږي ظهور شوی نه نو څنګه دا څلوختم مسلمان خلکو شمارل دي نه دیش مخ کی او د څلوختمه ایولس په دې وخت کې زنانه دا په ایمان باندې مشرف شي ایمان اسلامي ولې قبول کی علماء دې پر څلور وجه ذکر کړی دی ډېر عجيبه توجه اخري خبره یو مسله په کې دا وایي ورسې د خور او امي عبد الله او دغه خاوند عامر ابن ربيعه عمر رضی الله عنه شکل له ایمان نور راوړي دا ټول مسلمانان ته سخت انګو دي سخت درې سره مسلمانان له سخت تعذيب ورکو یو ورځ ور خور د کور لراغي چې ګوري دا خوري کډه مړه دا تړي لکه سړی چې سړی په سفر باندې وځي نو کوم شي نه هغه په یو شی بل شي کې واچو پړي مړي او بوجو موجي کې نو در خپل خور نه پښتنه وکړه وی ویل خور لکه چې تاسو په کوم طرف باندې اراده لرئ څنګه چللی وی او کنه تاسو ظالمانو د وجه نه موږ مسلمانان دلته پاتې کېدې شو موږ وځو چې لاړ شو مهاجر شو د الله بندگی د الله په اسمه باندې وکړو د عمر شه برځړه کې لږ سره نرمایش راغی طبعا چې سړی له خور خبره وکي به د مظلومیت خبره وکي که سړی څومره غوسه څومره سخت دریز ولې نه د خور په مقابل کې سړی به سستيږي دا چې کله د کور نه وته عامر ابن ربيعه په دې وخت کې راغی هغه وکي د عمر شه خور ورته ویل عبد الله ورور مراغله واغد شي ویل ما ورته شي ویل غوي زبته خبره وکما د خطاب خرب ایمان راوړي لیکن عمر به ایمان نه راوړي دا دومره سخت دریز سړی دی کې دې شو دې په خاندان کې چاروي چارپې هغه ایمان راوړي لیکن داخلي کې ایمان نه راوړي دا مال معلوم دی هغه خپل اټکري خبره وکړه لیکن عمر شه د الله په علم کې مؤمن جوړیږي دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا د دوشنبه ورځ رسول الله دعا وکړه وی اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك يلا دین د اسلام له عزت ورکه په هغه دوه کسانو کې یو کس باندې چې کوم تعالی محترم دی به ابي جهل بن هشام او به عمر بن الخطاب دی ورځنه ورستا رب العالمین عمر بن الخطاب له توفیق د ایمان ورکه د جاهلیت په وخت کې د الله مینه سره وا چې دله به ایمان ورکو اې دینه دا خبره معلومه شو چې عمر رضی الله عنه د رب العالمین محبوب دی او قانون درته کم سره د چاره محبوب سره دښمنی کې دا هغه سره دښمنی ده نو چا چې د عمر سره جوړه ده دا د الله سره جوړه ده چا چې د عمر سره دښمنی وکړه دا د الله سره دښمنی ده دویم څومره صحابه کرام چې هغه ټول رسول الله به ګرځیدل لیکن محمد رسول الله چې هغه عمر د الله نه غوښته دا محمد رسول الله مراد دی باز خطیبان دا وایي یا الله یا د عمر مونږ لراکا نور صحابه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بشرا روان او رسول الله د عمر په باره کې دا دعا غواړي دی قیمتي انسان د دې وجنه عائشه به ویلې چې په کوم یو مجلس کې د عمر رضی الله عنه تذکرونه شي په دې مجلس کې الله خیرم کړی دي ابو بکر او عائشه به دا خبره کوله چې د عمر رضی الله عنه په جندل دا سنت طریقه او د ابو بکر سړی دو تاریخ به د کومه په دې مناسبت باندې تشریح کول لله الحمد چې د محمد رسول الله پر سنت باندې عمل نشي علي ابن ابي طالب دا ویلې چې په مجلس کې د الله تذکره وکي حمد د رسول الله تذکره وکي درود او د عمر تذکره وتا شو وکي او رسول الله دا ویل چې تاسو د ابو بکر او د عمر په شروانېږي نو کوم انسانان چې د عمر سره په دښمنی کې د الله په دښمنی کې واقع خلک دي کوم انسانان چې د عمر سره مینه ده د الله سره په مینه کې واقع دي د دې وجه نه روافض او شیعاګان چې تاسو ګورئ او عمر له کنزل کوي کنزل کله ورته کلب الله نعوذ بالله من ذلک دا الله سپې دي کله ورته دا منافق دی کله ورته دا خبره کوي چې دا ظالم دی کله چې اول فرج غصب په اسلام من جانب عمر په اسلام کې اوله جناب ده کړی ده
او کله به یو خبره کوله کله به بل کوله نو دا رب العالمین دشمنان دي ځکه د عمر صاحب سره د دشمنی کوي او کوم انسانان چې هغه د الله رب العزت دوستانه هغه د عمر سره به دوستانه کوي افسوس په حال دا مسلمانانو چې دیو بل سره لاندې وتی دا پلاني مسلک ولا شو دا پلاني مسلک ولا چې وسړی په اهل سنت والجماعت کې را داخلي هغه کړه ار مسلک ولا هغه موږ مسلمان روړ دي خپل دشمن پیژندل پکار دي چې هغه يهود دي نصارا دي شیعه دي روافض دي چې دوی په صحابه باندې ټک کوي په قران باندې ټک کوي په الله باندې ټک کوي مخکې موږ دا ویلو چې شیعاګانو امام او دغه ملګری لاړو حج لا وکړه چې د مسجد نبوي لاړو نو ویل چې مړ د عمر ابو بکر الدولي دفن دي د کشرانی ویل دا خبيسان ویل چې دفن کړي نعوذ بالله من ذلک ندی مشر مولا ورته ویلې وې دا ټول خباثت ورانه په محمد کې نعوذ بالله من ذلک دغه خلکو ویل ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر وې سبدي مقام کې دا سره دفن شو کنزل کې غویلا کله قران باندې اعتراض کوي کله رسول الله باندې اعتراض کوي نو اې دی وجنه د عمر سره د ظریف اندازه باندې چا چې بشړ کې ورانه وکړو قسم په الله چې سره د ایمان نخلشي دا رب العالمین سره د دشمنی کې واقع دي نو ځکه رسول الله ویلي چې د عمر په تاسو اقتدا وکړي د ابو بکر په تاسو اقتدا وکړي یو عجیب واقعیت درې موجه علماء دا ذکر کړي عمر رضی الله عنه کې عادت دا چې د بشړی له وکړه نو ویل شرکت دار دې کسب والا دي په غیب نه پویدو ځکه د غیب علم واجب رب العالمین له خاص دی لیکن الله تعالی د شی الهام کول پر ځل یو سړی په دلار باندې تیریدو ملګرو له ویل ودا سړی چې دا کاهن سمانه دا د غیب خبرونه چوي غل پلاني ځکه دی او تعویز هغه ځکه د پندې ودلته کله دومره بزرګانو په دې مقام کې ولې د رسمي کې خزانه ځان لنه رو بس خدا خالص دروغ وای اې دې سړي خواله راتک او دې خبره تصدیق کول دا په قران کریم باندې کفر دی نن څومره خلک په دې کې واقع دي خاص کر زنانه طبقه چې سړی کله را طلب کړي وسو ورته وي ته کاهن نه هغه څه خپش چې ما خو اسلام راوړې وینه په خاصه زمانه کې وېزوما وستا پیری تعالی شو ویلې وېزما تابع شو هغه پیری وا هغه چرای ورځ ډېر پریشان او ما ورته ویلې وې پیرین غرون له وتکتېدل پیرین سرکوزه شول او پیرین ذلیل شول په عربو کې الله پیغمبر پیدا کړ محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام نو عمر سے په خپل فرمایي چې په دربار کې پروت ما ویو ټیم یو आवाज مو اوریدلو یا جلیح امر النجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله یا جلیح ملګریا د کامیابی خبره واوره یو سړی پیدا شوی چې ډیر فصیح سړی دی او خلکو له دا خبره کوي چې لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه بل څوک او دا خلک توحید دعوتي و چې کله راوچت شو مکه کې پښتنه وکړه چې لکه چاره پیغمبري دعوه کړې وي او ما وی چا کړی دا و محمد ابن عبد الله نو د عمر سے په کې دا خبره پریوته شو او هو دا به د اخر زمانه پیغمبر جوړیږي ځکه نغمایش پکې راغی څلورم وجه اخري وجه باز علماء دا ذکر کړي اگر که سند پر حاصل علماء په کلام کړي خو لیکن په اعتبار د سیرت سره دا قوی ده د مکه مشرکان خپل مابین کې راځم شو عمر د محمد بچو کو وجني عليه السلام عمر سے بيري زي وشنه ځکه ډېر خطرناک شخص دریسو توري راواخصو د رسول الله بشرا روان دي شکل را روان دي نو په دلار کې ورسره سړی مخامخ شو نعیم ابن عبد الله ابن نحام و اين تريد شرط روان عمر ومر د پیغمبر وشنه نبی دې نبوت او پلان هغه ورته ویلې خبره لغوه کېده د خاندان بنو عبد المناف او ستا خاندان بنو عدي قسم په الله کدا دی وجل سم چې پړک به د خاندان سره وشکي تر دا معلوم ندي رسول الله خاندان چې په هر لحاظ سره ډیر اوچت خلک دي اخلاق سره مناسب سره میړونو سره معنا چې څومره د کمال صفاتونه په انسان کې راځي الله رب العزت محمد رسول الله په خاندان کې پیدا کړی و ځکه اوچت ایمان دی اوچت انسان دی نو دله ویلې لکه چې تم سوابي شوی سوابي دا معنا د پلان نیکه طریقې پرې خو دا بخاری کې روایت راشي چې سوابي صبا تعالی معنا به کوله وې دی وخت کې دی نعیم ابن عبد الله ابن الحام اسمونه ویلې وې زمړ لاړ خپل کور لري او خیره د لار سعید ابن زید د تر زوی دم دی او خور له ورشه فاطمه بنت الخطاب له ولی وغم دا شان شي ویلي وړیر په قسمه دراغه د خپل او کې کور لا چې دروازه ټک ټک نو په دې مقام کې عمر سے ورته ویلي وې خبر شوم تاسو کې چې د محمد په تایید کې واقع نو دی سعید ابن زید ورته ویلي ولی کله محمد صلی الله علیه وسلم د دین شرط په حق قبول نکو زر د اخر د سوره توحید د سوره د زنګول نه کې خود وی عمر صاحب چې په خپل او کې باندې ورو دنګ دا خو قوي سره پورته کې بر اسمه کا باندې وشت آلته پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو ملګری را لګل او خباب صاحب هغه چې پوښتنه چې عمر هغه غرض په ځکه ځان پټ د نبی صلی الله علیه وسلم د څه طریقه و چې یو ملګری به لګو چې قران خلکو ته تشریح ځکه دعوت د قران اسعد ابن زراره ابو عبیده ابن جراح عمر ابن الخطاب مصعب ابن عمر قران به بیانو اذن دا خبر معلومی کې په جمعات کې څوک نه پری په مارکیټ په اجره په یو بل ځای کې د قران درس به شروع کوي خو پرې دی بینا هغه غلیش
نو دا خور چې دا عمر صاحب د شترانی ولو لا کش کول شي د خپل خاون نه جکی نو عمر زنه چې الله ان شاء الله ورکه د خپل خوري بده پوزه باندې ول دغه وینه وروته پوزه په ماته شو فاطمه باندې او کوم د عمر صاحب خور وا او بین خطاب لور وا وی ویلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ففعل ما شئت يا عمر څه کوي عمر دا وک بس موږ مؤمنان شو عمر زله و چې کله دا خبره واوریدا او د خپل خور له متوجه شو چې د مخ باندې ویني روان شوي نو یو دم عقل زیره راغی غلش ودا تاسو څه وای نو خور ورته چې انک رښتو خو ګندای زمونږ لا شو غسل وکا ویلاړو غسل وکي به ورته سوره طه شروع کی چې وی ویل عمر سره باندې دومره اثر کوي قسم په الله چې دا خبره ته چا دا غسر به حقدار د بندګي جوړ نشي شریک او د خور ذکر اشی پټ کې دا قران چې وی نش کوي کافرانو انسانانو څومره دا قران وښلې یو ځای کې بل ځای کې وګرځي او ان شاء الله د دې حفاظت ذمہواری چا خصه الله رب عزت به څلور کونج دنیا باندې د قران حکومت او د قران قانون راولي دوی څومره مخالفتونه ورسره ولې نه کوي وی چې کله دار دینه متاثر شو وی خباب شه بدی وخت کې روته وی ویل چې ابشر عمر خوشاله شه رسول الله د دوشنبه فرض باندې دعا وکړه وی ویلي اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بابي جهل بن حشام وبعمر بن الخطاب د عمر چې په لکه نورم دا نرمایش را پیدا شو ودلنا علی محمد صلی الله علیه وسلم علیه کوم ځای کې دی وې د دې صفه غونډه په خوا کې دار رقم یو کوټ دی پاګې ځکه نه رسول الله د ملګرو تربیت آلته کو پټ کارا بندگی شرط کې دی شو وې چې کله ورغه دروازه ټک ټک کړه نو خادم چې راغی رستوري کې چوکا د بیرته لاړو وې قسم په الله عمر راغی تور ورسره د جنگ جوړی ملګرو کې شور شغب شروع علي صاحب هم دلته عبد الرحمن بن عوف هم دلته حمزه صاحب هم دلته وی حمزه رضی الله عنه ورته چې عائشہ عمر را به کې چاله وي خلاصه کې دروازه کې اراده خیر چرته لري الله ورته خیر نصیب کړي قسم په الله به خپل تورونه د سر زور توامه وی چې کله دروازه ورته خلاص کړه عمر صاحب لکه څنګه چې قوی دغه شان حمزه رضی الله عنه قوی نو ورغه د مټي په واړه ولي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله د بډې نو دغه شان دي شینې نهونه ورته یو ظالمانو د الله په دې اسمه کوي داخله وسم تاسو ما چې تعذيب وای نه پرې دی نو عمر صاحب له چې مالک عمر ورته چې مالک کلمه وایا نو هغه کلمه ورته ویل عمر رضی الله عنه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله باسم ان الله مشرف به ورته ویل یا رسول الله زموږ د دین په حق باندې دی کنه دی وې دی ویولې به موږ پټ پټ په دې کوټو کې پات کې ګورځي چې سم ډګر لره وځو دین روانه شهر شین ورځ ان شاء الله به دا تشریکو چې عمر رضی الله میدان لره وتل او دین د اسلام کار کول او به دل د اسلام لقب ورکول دې په وخت کې ډېر فتوحات او د قشنه د باسي مناقب او فضایل دا به ان شاء الله به تشریکو چې ډېر وخت په دې باندې لګيږي رب العالمین دې موږ تاسو د عمر شپ ته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.